د طالبانو سرحدونو قومندان پاکستان ته څنګه اخطار ورکړ او څه ورته وویل؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د طالبانو حکومت سرحدونو وزیر له پاکستان سره رسمي سرحد نه لرو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرحدونو قبایلو چارو وزیر مولا نورالله نوري وایي له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري. د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي دا څرګندونې تورخم ته د سفر پر مهال کړي دي. ښاغلي نوري زیاتوي حکومت هڅه کوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو کډوالو لپاره په افغانستان کې سهولتونه برابر کړي. مولا نوري چې د طالبانو په تیر حکومت کې هم مهم چارواکی بلل کېده وایي پاکستان سره موږ فرضي ډیورنډ کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو، موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو، زموږ او د دوی مابین ترمنځ یوه فرضي کرښه ده. د پاکستان له جوړېدو وروسته په افغانستان کې تر اوسه هیڅ نظام دغه کرښه د رسمي پولې په ډول نه ده منلې. د افغانستان د هر حکومت واکمن ټینګار کوي چې د دغې کرښې په اړه پریکړه باید دواړو غاړو ته پراته خلک وکړي، نه حکومتونه. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.